چونکہ ما تاسو ته یو قول کې دا راځي چې الله تعالی فرشتو ته وایي وی د انسان د راتلونکي کال چې څومره تقدیر دی هغه لیکل شروع کې د دې شپې نه هغه لیکل شروع شي نو بیا دا رمضان کې چې کوم ليلۃ القدر دی نو په هغه شپه د دنیا فرشتو ته حواله کوي. نو دا سوال پکې د خدای نه وکړي چې خدای په دې شپه ته فرشتو باندې تقدیر لیکل شروع کې نو خدایا که زما په تقدیر کې څه تکلیف لیکوي هغه اصل تقدیر کې یا بیماری بھی پکې یا پکې څه آفت یا تکلیف یا زما د بچو د مال نو خدای هغه را بدل کا. خدای تقدیر هم بدلی. یمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده ام الكتاب. الله وی اصل تقدیر خو ما سره دی خو که زه وغواړم نو تقدیر بدلول را بدلول شم چاله بدل کم چاله پریدم نو تقدیر د خدای په لاس کې دی. الله تقدیر بدلولی شي او که غواړي نو بدلی هم. نو دا خدای نه سوال پکې دو کې چې الله که زما متعلق زما د بچو متعلق زما د مال متعلق زما د عزت متعلق زما د ایمان متعلق خدای سے کمزوری تا سره په اصل تقدیر کې نو ته هغې نه لیکل شروع کې خدای مال بدله کې زما غم په خوشحالی بدل کې زما تکلیف په خوشحالی بدل کې نو دا سوال پکې وکړي رب العالمین زمارونو الله ته هر وخت رجوع پکار ده چې موږ رب العالمین ته رجوع کو او موږ خدای ته سر به سجود شو رب العالمین ته او موږ د خدای نه معافي غواړو. خدا بعضې ورځې بعضې شپې او بعضې ځای نه دا د الله د رحمت خاص ځای نه دي خاص شپې دي خاص ورځې دي په هغې الله زیات خوشحالېږي. الله دې پکې موږ د عبادت توفیق راکړي او رب ذوالجلال دې پکې موږ نه راضي شي. بسم جان سے وایي لفظ خدا اللہ کے ناموں میں ہے یا نہیں شرعی حیثیت ماته وایم. دا زمون خلق دا خدا لفظ استعمالی. بعض خلق وی په اسماء حسنا کې دا نشته نو دا مو وایم. دا سی صورتحال دی. زمون دا عقاید یو کتاب شرع قاید وته او نور دا عقاید کتابونو کې هم دا شته چې کوم لفظ په اسماء حسنا کې په قرآن کې په احادیثو کې په نبی علیہ السلام دا غي اطلاق راغلی نو دا غي د مرادف د بل لغت نم په الله دا اطلاق کول شي. دا ډېر نمونه دي چې په قرآن او حدیث کې د نبی علیہ السلام نشته د الله نشته. الله باندې چې کوم نمونو اطلاق راغلی دی په قرآن حدیث کې نو که هغې نمونو مرادف د بل لغت نه د هغې معنا ورکوي نو په الله م اطلاق کولی شي. لکه په قدیم واجب الوجود زمونږ ټول کتابونه ته ډک دي. قدیم په الله اسماء حسنا کې نشته. قدیم هغه ذات ته وایي چې نشوالی په مخ کې نه. واجب الوجود هغه ذات ته وایي چې دې چا ته محتاج نه په ذات کې چا ته محتاج نه دی. نو دا د الله د صفتونو چې الله کم صفت په قرآن حدیث کې راغلی دی نو هغه معنا ورکوي. نو قدیم شو واجب الوجود یا موږ ته پروردگار وایو پالونه پالنے والا. الکه الله ته موږ پالنے والا وایو که نه وایو؟ نو پالنے والا خو د اردو لفظ دی نو دا خو اسماء حسنا کې نشته. خو دا رب معنا شوه کنه رب اطلاق پہ کیږي نو پالنے والا ورته ویلی شي. روزی کوونکې مونږ پښتو کې چې وایو مونږ روزی رسان وایو که نه وایو؟ نو روزی رسان خو په اسماء حسنا کې نشته خو رازق شته که نه؟ رزاق شته رازق شته دا د هغې معنا ده که نه چې مونږ روزی رسان ورته وایو. روزی رسان به خدای ته نه وی اوس پالونکي به ورته نه وی پالونکي ورته ویم روزی رسان ورته ویم رزق ورکوونکي والا ورته ویم پناہ ورکوونکي بقا ورکوونکي په پښتو کې زه دا صفتونه د الله ذکر کوم. نو دا خو په اسماء حسنا کې په قرآن حدیث کې نشته خو لیکن د دې چې کم اصل الفاظ دی هغه شته. رزاق شته باقی شته وارث شته ماجد شته مجید شته دا د خدای پاک صفتونه دي. نو که د هغې معنا په پښتو کې زه وکړم نو څه ګناه نه ده. دقرنګې خدا معنا څه ده؟ دا فارسی لفظ دی خدعا په خپله راغلی دی چا پیدا کړی نه دی په خپله راغلی دی. نو دا د دې د اصل لفظ چې الله په خپله راغلی دی او چا پیدا کړی نه دی نو دا مفهوم د قرآن و حدیث ته ثابت دی کنه. لیکن زما خپل نو اطلاق د خدا په الله جایز دی. ټول د اردو کتابونو کې د علماء لیکلی دی. البته زما خپل ځاني اوری ده ادا زم هغه نمونه چې کوم الله ځان له ایښودي دي په قرآن کې شته حدیثو کې حضور پاک وایي هغه ویل ډېر بهتر دي. الله وایي رب العالمین وایي دا خشته نمونه دي
رحمان وائے رحیم وائے دا ډیر ښه دي. او اصل کې دا خدا لفظ بعض خلک لږ روان دي، نو خلک یې بعض روان څوک ورته خلا وایي، خلا د خدای خدا په دی ورته څوک خلا وایي، څوک ورته خدای وایي، خدای. ما د ډېرو خلکو نو خدای پاکه، نو ګوره نوم د خدای روان شو، د الله نوم روان شو خدای پاکه. نو ګوره هغه دال نه تی جوړه شوه، څوک د دال نه لام جوړ کړي. نو که دا خدشه پکې وي چې څوک دا نوم روانوي، نو بیا خو د الله د ذات بیدتي شو که نه. نو که خدا وی یا خدای لفظ خدای گو خلق وی قسم د پاره، نو دا خیر دی. خو که څوک خدای وی ورسره یا څوک خلا وی خلا پاکه، نو دا نوم یې د الله پاک روان کو. نو د هغې په ځای ښه دا ده چې مونږ د الله خپل اسماء حسنه وایو، الله پاک وایو، رب العالمین وایو، دا ښه خبره ده. خو اطلاق پې کولی شي. خیر الله، تابش، نارین، میکائیل، دا نومونه یې ښودل جایز دي که نه؟ نو خیر الله خیر دی، دا خو صحیح دی، څه بد نه دی. خیر اخیر ډېر غوره ده الله. تابش مابش نوم په عربی کې نشته، او میکائیل نوم ایښودلی شي، دا فرشتي نوم ایښودلی شي. معراج هجرت دا خو ما د دې قصې کړي دي، د دوباره را باندې مو وایې، دې کې ما بیانونه غټ غټ پراته دي، شته دي. کور کې 40,000 نغدي روپۍ دي، 1 توله کالي دی، او د روپو لا کال نه دی پوره شوی، او د کالي ډېر وخت کېږي زکات چې په کالي باندې وخت کال پوره شو، بس په روپو هم پکې کال پوره شو. که په روپو لږې ورځې تېرې کړو ډېر، بس د کالي چې اوس موجوده کم ریټ ته هغه ولګوه، او د روپو سره 40,000 سره یو ځای کا، او زکات یې ورکړه. د 15 تاریخ زما ټیسټ دی، الله دې پکې کامیاب کا. یو سړی تجارت لپاره 100 روپۍ یا 1000 روپۍ باندې شی والی، څونه نفع جایز ده؟ نفع کې شریعت څه شی نه مقرر کړی، مناسب نفع بس چې څه مناسب وي. ادم کور کې پریشانی ده، الله دې ولا په خیر بدله کړي. الله زمونږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي. الله په دې مبارک شپو کې مونږ له عبادت توفیق راکړي. الله د ګناه نه مو ساتي. الله چې څومره مریضان دي ته ولا روغ صحتونه ورکړي. زمونږ بعضې دوستان داسې لرې لرې ځای نه راځي، دعا ورته وکړئ چې په یو یو قدم ولا الله اجرونه ورکړي. الله موږ د فتنو آفتونو بلیاتو نه پامن کې وساتي. دا دعا وکړئ د الیکشن دی، سبا دا الیکشن دی، دعا وکړئ چې الله په خیر تیر کړي، او الله ټول مسلمانان د جنګونو جګړو نه وساتي. خدای پاک زموږ دا کلي بالخصوص ټول علاقه او ټول صوبه خیبر پښتونخوا الله د جګړو نه او د فتنو د دشمنو نه په امن او امان کې او په حفاظت کې وساتي. الله چې چاته څه مشکلات پریشانې دي په خوشحالو بدله کړي، او د دواړو جهانو خیرونه نصیب کړي، او د شرونو د فتنو نه مو ساتي. دې باندې کې د امیا صاحب جهانګیر وفات شوی دی، ډېر ښه انسانو، دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې مغفرت نصیب کړي. او دلته کې دا میرے لالا وفات شوی دی، په روانو کندي کې زمونږ په مدرسه کې غریب بڑے خدمت کو، دعا وکړئ چې خدای پاک یې مغفرت نصیب کړي، او وارثانو له خدای پاک صبرونه او اجرونه ورکړي. آخر وخت